من د مسلمانانو ورو د یو نیک صالح او د بزرګ سړي د ښځې نه چا د زنا مطالبه وکړله. دغې ښځې خپل خاوند ته وویل، نو خاوند ورته په جواب کې وویل که چېرته دغه سړي بیا ستا نه د زنا مطالبه وکړله نو ته ورته ووایه چې زما خاوند پسې څلوېښت ورځې پرله پسې په جمع سره لمونځ وکړه او بیا چې ته څه غواړې زه به تا ته درکړم. هغه سړي ورته وویل چې ټیک ده، دا خو ډېره ښه ده، زه به څلوېښت ورځې ستا په خاوند پسې لمونځ وکړم، خو چې بیا زه څه مطالبه کوم هغه به بیا پوره کړي. نو دغه سړي څلوېښت ورځې په جمع تکبیر الله سره په دغه نیک بزرګ پسې هغه لمونځ وکړو. بیا ورته دغه زنانه راغله، ورته وویل چې اوس ستا خوښه ده چې زما څه کول غواړې هغه زما څه وکړه. خو دا صرف د امتحان دپاره چې آیا توبه یې ویستلې ده که نه ده ویستلې. هغه سړي جواب کې ورته وویل چې ما الله جل شانه ته توبه ویستې ده. د هرې بې حیایۍ نه بیا دغې ښځې خپل خاوند ته دا قصه بیان کړه. هغه نیک سړي وفرمایل چې الله جل شانه رښتیا فرمایلی دي چې مونږ سړی د بې حیایۍ او ناکاره کار نه منې کوي. بیا دغه کس نه چې د دغې ښځې نه د زنا مطالبه کړې وه لوی بزرګ د هغه سړي نه جوړ شو. عزتمندو دا د جمع د لمونځ هغه برکت و چې څلوېښت ورځې په جمع تکبیر الله سره لمونځ وکړو. الله جل شانه د هغې بزرګ نه یو لوی انسان جوړ کړو. د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک څلوېښت ورځې په اخلاص سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اولی ته هم فوت نشي نو الله جل شانه به دغه انسان ته دوه انعامونه ورکړي. یو انعام د جهنم نه د خلاصېدو او دویم انعام د نفاق نه د بری کېدو. د دې حدیث مبارک نه صفا صفا دا معلومه شوله چې د جمع لمونځ ډېر فضیلت لري. د دې وجې نه نیکان خلک د جمع د لمونځ ډېر خیال ساتي. محترم